السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. درنو او ګرانو خويندو او ورونو، ډاډ او اطمئنان او د زړه سکون دا په درو او درملو کې نه دی. کله چې ته د خپل غمگین او غمناک زړه سره مخ شي، نو د درملو او د دواو پسې مه ګرځه، بلکې ستا د زړه ډاډ او سکون هغه د الله تعالی په یاد او په ذکر کې دی. یو ځلې خو د زړه نه ووایه چې یا الله الرحمن الرحیم الغفور. ته به په خپله احساس کې چې ستا زړه څومره ډاډه او مطمئن کیږي، څومره سکون تا ته حاصلیږي. الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار اوسئ چې زړونه د الله تعالی په یاد اطمئنان او سکون مومي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.